شماری از باشندگان ولایت غزنی از قیمت پایین آرد در این ولایت خوشحال بودند. میگویند بسیاری از مواد خوراکی نسبت به سال قبل ارزان شده است، اما در قیمت و وزن نان در خبازی‌های این شهر تغییرات چندانی به وجود نیامده است. این باشندگان میگویند باید ریاست شاروالی همواره از تمام اصناف شهر نظارت نمایند تا جلوی گرانفروشی و دیگر موارد غیرقانونی در بازارهای این شهر گرفته شود. فعل حال تقریبا د څلورو میاشتو په موده کې د اوړو په قیمت کې زیات تغییر راغلی دی، اما د ډوډۍ په وزن کې کوم تغییر نه دی راغلی، نه د ډوډۍ د قیمت په ټیټوالي کې کوم تغییر راغلی دی. صحیح ده د ښار په بعضو برخو کې به یو څه تغییرات راغلي وي، خو اما په زیاته په لویه پیمانه باندې دا تغییر نه دی موجود. د ډوډۍ وزن کم ده او قیمت یې همغه قیمت ده. حکومت نه دا غوښتنه لرو چې وروره تاسې په د خلکو باندې وګرځئ، وزن وګورئ، د ډوډۍ وزن وګورئ، په وړو والا باندې فشار راوړئ، په نانوایانو باندې فشار راوړئ، په هوټلانو والا باندې فشار راوړئ چې خلکو ته سهولت راسي. فروشندگان آرد در ولایت غزنی نیز میگویند که قیمت آرد نسبت به سال قبل تا 50% کاهش یافته است. نرخ آرد پایین آمده، نسبت به پارسال قیمت آرد جوره 4600 تا 5000 هم بود. حال فعلا الحمدلله 3200 3300 تا 3000 هم رسیده. دا د وطن غرم چې بهر ته ونه وځي، لکه پروش کال چې پاکستان ته تلل، چې پاکستان ته ولاړ نشي، دا ریټ به ډېر وخت باقي پاتې کېږي تر څو چې دا غنم وي. مسئولان در ریاست شاروالی ولایت غزنی در رابطه به تلویزیون ملی بیان داشتند این ریاست در تلاش است تا تیم نظارت و تفتیش این ریاست را گسترش دهند تا همه روزه از تمامی اصناف شهر نظارت نمایند. موږ خپل وسه ډیره کړې ده او موږ غواړو دا د موږ د شاروالی لپاره یو نیک نوم د سي نرخونو کنټرول وشي. موږ خپل وسه کوو، ان شاء الله دې ته اطمینان ورکوو په دا روانه میاشت کې که څومره نرخونه لویدلي د غومره به ډوډۍ ارزانه کیږي او هم دغه تفتیش څنګه مو تیزوو. این در حالی است که در حدود یک سال قبل یک بوری آرد تا 3000 افغانی در بازارهای این شهر به فروش می رسید.